له ډېر وخت وروسته مې په فیسبوک کې آنلاین ولیده. خوښ شوم خو ما ویل پرېږده کیدای شي دا سلام راولېږي. انتظار نیم ساعت اوږد شو، میسج رانغی، مجبور شوم ورته مې ولیکل ته چې څومره بې وعدې وې بې وعدې یې لا تر اوسه، هومره زړه ته رانږدې وې رانږدې یې لا تر اوسه. ځنډ ووت، پوره 10 دقیقې پس یې پیغام راغی، لیکلي وه مرور نه وم ګلابه، خو چې لرې ګرځېدمه پوهېدم چې ته روان یې، تنهایي مې زده کوله. ځواب راسره نه و، خپلې ټولې مجبورۍ مې مخ ته تېرېدې. بې له دې ژوند سخت خو مجبوریت بد وي، ورته ومې لیکل که غریبي مې نه وی یاره، تا به لیدلې وه زما لیونۍ مینه. سمدستي ځواب راغی، ما په نیستۍ ګرم کړی نه یې جانانه، زه درسره وچه ډوډۍ خورمه. ته به وایې که وړاندې له وړاندې زما میسجونه ور رسېدلي او ځوابونه یې لا پخوا ورته موندلي وي. خبرې اوږدول مې نه غوښتل، فقط همدومره چې معلومات یې ولرم. ورته ومې لیکل دا دومره وخت چیرته وي او د ژوند سرخ در باندې څنګه تاویږي. د خوښۍ 2 سټیکرونه یې راولیدل، بیا یې لیکلې وه د لونګو کروندې دي، صرف ستا کمی پکې دی، نور جنت جنت کیسې دي. ښه وه له دومره خوښیو سره یې هم له یاده نه وم ویستلی. ورته ومې لیکل ستا د مخ په سپوږمۍ خارې کې سل سحره رڼایي ده، خو موږ ورک یو دغه لار کې سل سحره رڼایي ده. ځواب راغی که ته ورک هم شې له ما نه ورکېږي. نن مې هم 1 ساعت ستا په اړه خبرې کړي دي. ورته ومې لیکل زما په اړه خبرې ولې کوي، سبا به خلک درته خبرې کوي. ژر یې ولیکل خلک په کرکو نه شرمېږي، زه به د مینې کیسې ولې پټوم. او بیا یې لیکلي وه مینه یم منکره نه یم، که شینکی خال مې د چړو په څوکو ځینه د چړو په څوکو ځینه.